حالا و مصلیا معززو ورونو د کرونا یا د دې اوس پیښې شوي وبا په اړه زموږ خلک ځینې مذهبي جذبه لري. د هغه اړونده زه یو څو خبرې کوم، غواړم خپل نظر هم ووایم. مطلب مې د چا د نظر رد نه دی، بلکې مقصود مې خپل مسئولیت ادا کول دی. که خبرې اوږدې سي، ستاسو څخه د زغم هیله کوم تر څو دا خبرې در پایه واورئ. اصلي وضاحتونه وروسته دي. په شروع کې به ځینې خبرې داسې وي چې خلک یې واوري حیران به پاتې سي، خو وروسته به انشاء الله زما په فکر سوالات حل سي. هغه خبرې دا دي چې عام خلک خو څه کوي. نن په یو مجلس کې یوه جلسه وه، ځینو معروفو خاصو خلکو د کرونا وبا په اړه باندې داسې خبرې کولې چې زه نه پوهېدم چې دا خبرې ولې په ما کې اثر نه کوي او یا زما شرح صدر ولې نه په راځي. هغه خبرې دا وې، د دې څخه ما واورېدل چې کرونا وبا دا نسته، دا صرف د کفارو یو دسیسه ده. دوهمه خبره دا کول کرونا دلته نه راځي، مسلمانان نه وژني، دا صرف د کافرانو لپاره ده. درېیمه خبره دا کول چې مدرسې او مسجدونه په هیڅ صورت کې باید بند نشي. څلورمه خبره دا ویل دا ناروغي صرف د دې لپاره په دومره زور مشهوره سوه چې خلک د اسلام له شعائرو راوګرځي او اسلامي شعائر بند کی، لکه مساجد بندول، مدرسې بندول، دینی مراکز بندول. په دې وجه د دنیا دومره په زور سره دا خبره جدي نیولې ده. بله خبره ادا کول په تاریخ کې داسې نه وه سوي چې حرمین بند سي. دا لومړی ځل دی چې په ډیرو اسلامي هیوادو کې مسجدونه بند کړل، حرمین شریفین یې هم بند کړل چې دا د کافرانو یو ارزو وه. بله خبره دوی دا کول، موږ د ډاکټرانو څخه وپوښتل، هغوی راته وویل په کوم کس کې چې څومره قوت زیات وي هغومره د دې ناروغي سره مقاومت زیات وي. دوی زیاته کړل بناءً د مسلمان مقاومت په اذکارو باندې زیاتیږي، په جماعت لمانځه ادا کولو او مدرسې ته په تللو زیاتیږي، په دین زیاتیږي. که مو جماعتونه او مسجدونه پرېښول مقاومت مو کمیږي. که دغه ناجوړې راغلل او تاسې مسجدونه او مدرسې پرې ایښې وه، ژر اثر در باندې کوي. د دنیا د خلکو په قول جماعتونه، دیني مرکزونه مه پرېږدئ. او بله خبره د دوی دا وه، د وبا څخه تېښته داسې ده لکه فرار یو مزحف. فرار یو مزحف دې ته ویل کېږي چې د مسلمانانو فوج د کفارو د فوج سره مخ سي او مسلمان د جنگ په ډګر کې د کم همتۍ په وجه باندې د کفارو څخه پر شا وځغلي، یعنی کبیره ګناه ده. دا چې فرار په دغه ورځ باندې په کومو حالاتو کې جایز دی، په کومو کې نه دی، دا بیا بله خبره ده، تفصیل غواړي. دوی زیاته کړه د مسجد څخه منع کېدل او د عامه دیني ځایونو څخه منع کېدل هم یو ډول تېښته ده، دا هم یو کبیره ګناه ده. بله خبره دوی دا کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا عضوه ولا طيره ولا هامه الحديد،
یعنی یو بل ته د ناروغي انتقال نسته، دا د جاهلیت عقیده ده. هر څه د الله جل شانه په تقدیر کې دي، یعنی دا ناروغي هیڅ یو و بل ته نه انتقالیږي. د انتقالېدو عقیده صحیح نه ده، د شریعت او حدیث خلاف ده. بله خبره دی دا کول خلق مه بیروي، د خلقو عقیدې د الله جل جلاله پر تقدیر ور جوړې کړي. موږ د ډاکټرانو څخه اورېدلي دي چې دغه ناروغي پر هر چا باندې پر هغه چا باندې زیات اثر کوي چې ډېر ځینې بیریږي. تاسې خلک مه بیروئ چې بیا ژر اثر ور باندې وکړي. دغه خبرې ما د خواصو خلکو څخه واورېدلې. هغوی د عزت خلک وه. ما دوی ته ډېر په احترام کتل او ورته ګورم. دا مې عقیده وه او دا مې عقیده ده چې دوی غالبا دغه کارونه صرف او دا خبرې هم د دین دپاره کوي، کوم مقصد نه لري. خو لږ وضاحتونه مې ځینې وغوښتل. هغه وضاحتونه زما لپاره کافي نه وه. که څه هم زما خبرو د ځینو په خبرو کې لږ تغیر راوستی، خو بیا هم پر خپل دریځ ولاړ وه. نو ځکه هم مې لیکنه وکړل او بیا خلکو راڅه وغوښتل چې زه په غږیز ډول هم دا خبره دوی ته وکړم. زه د دوی نظر ته په پوره احترام خپل نظر وایم او لیکم یې، او څومره چې زه په مذهبي مسائلو معلومات لرم د خپل استعداد مطابق هغه غواړم شریک کم. بیا به الله جل جلاله او دې ملت ته پړ نه یم. زما په نظر کې څو شیان د دوی د خبرو په جواب کې وه. الف، که دا وبا د کافرانو دسیسه وي نو بیا یې ولې دومره ډېر کافران ووژل؟ ب، که وبا مسلمانان نه وژني نو ولې په عمري خلافت کې 25,000 مسلمانان ووژل چې پکښې صحابه او تابعین هم موجود وه. ان تر دې چې عبیده بن جراح رضی الله عنه چې د اسلامي خلافت له لورې ټاکل سوی والي و او وتلی صحابي و، د همدې وبا څخه وفات سو. حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه چې وتلی صحابي و، وتلی عالم و، هم د دې وبا څخه وفات سو. جیم، تدبیر او اسباب په کار اچول نبوي حکم دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعقلها وتوکل علی الله. الحدیث. هغه اعرابي ته وای د اوښې ګونډه وتړه، بیا پر الله جل جلاله باندې توکل وکړه. په داسې صورت کې زموږ د خپل هیواد مسلمانان ډاکټران یا د خپل شار او ناحیې متدین ډاکټران موږ ته وایي چې دا ناروغي یو و بل ته سره اخیستل کیږي او مسجد ته په تګ سره کیدای سي دا ناروغي تا ته هم ورسیږي او ته بیا هم مسجد او مدرسې ته ځې. دا به د تدبیر پرېښول نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه حکم پرېښول به نه وي چې فرمایي اعقلها وتوکل علی الله. که داسې خبره ډاکټران درته وکړي بیا هم ته خبره ماته کې د پیغمبر علیه السلام د دغه حکم خلاف به نه. دال، زموږ د مذهب کتابونو لکه شامی، البحر رائق، المبسوط لسرخسی او داسې نورو کتابونو ښکاره مسله را نقل کړې ده چې مسجد یعنی جماعت ته تلل هغه وخت پاتېږي چې د دشمن خطره وي، ناروغي وي، مخ ته کوم څیرونکی حیوان وي، او یا هم ته یو مسلمان ناداره پوروړی درته ولاړ وي هغه دې ټینګوي، مسجد ته مه ځه. دا زموږ د مذهب واضحه مسله ده. هی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کس مسجد له تګ څخه منع کوي چې پیاز او وږه یې خوړلې وي،
نو کوم کس ته چې له امله یې هلاکوونکې ناروغي رسیږي هغه ته به بیا چیرې اجازه وي چې مسجد ته ولاړ سي. هغه هیوادونه پرېږده چې موږ یې اهل سنه نه بولو یا یې د نورو مذهبونو پیروان بولو. د حنفي مذهب پیروانو ناپیلو او نادولتي علماو هم د مدرسو د رخصت حکم صادر کړی دی او د جماعت د اختصار او خطبو د اختصار حکم یې صادر کړی دی. هغه د هغه هیوادو علما صاحب چې هغه حنفي مذهب دي دا خبره یې کړې ده. که دا وایروس د دې لپاره عام سوی وي چې صرف اسلامي شاعر په بندوي نو بیا خو کافرانو ته لومړی په کار و چې ځانونه ځینې وساتي یا لږ تاوان وزغمي، اسلامي هیوادونه په برباد کړي. تر اوسه خو 90% تاوان کافرانو ګاللی دي، په زرګونه انسانان یې وژل سوي دي، د میلیاردونو پیسو کارخانې یې تړل سوي دي، نور مصارف یې په ذاته پیمانه سوي دي. که یوازې د اسلامي شعائرو د منع لپاره وي نو بیا ولې د دوی په زرګونه عبادت ځایونه، په زرګونه هغه اجتماعي ځایونه بند سوي دي چې دوی په میلیونونه پیسې عواید لاسته ځینې راوړل. که د یوې خوا عبادت ځایونه تړل سوي دي، د بلې خوا بیا څومره خلک الله ته متوجه سوي دي، څومره خلکو په عبادتو کې زیاتوالی راوستلی دي. که دې شاعر بند کړي وي نو خلکو لا الله ته متوجه سوي دي، څومره صدقې کوي، څومره الله ته زارۍ کوي، څومره استغفار وایي، څومره اذکار کوي، څومره زیاتوالی راغلی دي. که دا وایرس دوی عام کړي وي نو بیا په تاریخ کې په لسګونه واره وباوې راغلي دي، هغه چا راستولی دي؟ د الله جل جلاله له لوري نه بلل، د کافرانو د لاسه یې بلل، دا خپله د صحیح عقیدې خلاف خبره نه ده؟ که الله جل جلاله عذاب راوستلی وي، دوی یې سبب وي، نو بیا ځان ځینې ساتل نه دي پکار؟ دا خبره یقیني ده چې اذکار د انسان په وجود کې تغییر راولي، شفا او معنوي قوت په حاصلیږي. اما د الله جل جلاله د قانون له مخې د هغو اسبابو ځای نسي نیولی چې الله جل جلاله د انسان د بقا او نما لپاره پیدا کړي دي، لکه خوراک، څښاک او داسې نور. که داسې وي نو بیا خلک ولې اوبه څښي، ولې غذا لرونکي شیان خوري، ولې خوراک کوي، خو صرف ذکر دی کوي او دغه نور بلابود خوراکونو خو دې بیخي نه کوي. که څوک پوه سي چې په یقیني ډول په مسجد کې د وبا په ناروغۍ اخته کېږم او بیا مسجد ته ولاړ نسي، زما له آنده دا کار بیخي د فرار یو مذهب په ډول نه دی او نه کبیره ګناه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یورد ممرض على مصحح. دا حدیث بخاري شریف په رقم 5911 را نقل کړی دی. یعنی ناروغ دی د روغ سره نه خلط کیږي، هسې نه ناروغي یې جوړ کسته ورسي. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فر من المجذوم فرارك من الاسد. دا حدیث هم بخاري په کتاب الطب باب الجذام کې را نقل کړی دی. یعنی د فس زده څخه داسې چټک لري سه لکه د زمري څخه چې ځان لري کوي. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوها منها. یعنی که تاسو د یوې سیمې په اړه د طاعون واورېدل مه ورځئ، هسې نه تاسو په دې ناروغي اخته سئ، او که تاسو په هغه سیمه کې واست نو بیا مه ځینې وځئ، هسې نه تاسو دا ناروغي د ځان سره یوسئ نور په اخته کړئ. مطلب دا دی چې ناروغي یو له بله اخیستل کیږي او ځان ساتل ځینې پکار دي. همدا نبوي ارشاد دی. لام کوم حدیث
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فرمایي لا عدوى ولا طیره. الحدیث د دغه حدیث مطلب بیخي ډیرو شارحینو په واضحو ټکو بیان کړی دي او د پورتنیو حدیثونو سره تطبیق ورکړی دي، خصوصا ابن حجر رحمه الله په فتح الباري جلد صفحه 161 او امام نووي رحمه الله په شرح مسلم جلد 9 صفحه 302 په ښکاره ټکو دا خبر را نقل کړې ده چې د یو انسان څخه بل انسان ته د ناروغۍ تلل بدون سبب د جاهلیت عقیده ده. کرکه به څوک نه کوي، البته د اسبابو په اعتبار بدون شک د یو کس څخه بل کس ته ناروغي تللی سي. میم دا خبره رښتیا ده چې د مسلمان بیرول نه دي پکار، البته متوجه کول یې پکار دي چې اسباب پکار واچي. لکه څرنګه چې د مسلمانانو په تقدیر پوه کول پکار دي، همدا ډول د تدبیر او د اسبابو د استعمال په اهمیت یې هم پوه کول پکار دي. بله خبره دا ده چې د ډاکټرانو پر دې خبره باندې باور کوو چې دا ناروغي پر قوت لرونکو خلکو ډیر اثر نه کوي، نو بیا د تدبیرونو او اسبابو د استعمال په اړه ولې د ډاکټرانو خبرې نه منو. دا زما یو څو خبرې وې د دغسې دوستانو د خبرو په جواب کې چې هغوی دا ناروغي ته عقیده نه لري او د اسبابو استعمال او یا هغه کار چې د دې ناروغي د پیښېدو پکښې خطره وي که څه مذهبي وي باید دا پاته نه سي. خو زما هم څو سپارښتنې شته. دا خبرې مې د دوی په جواب کې وې، عامو خلکو ته زما دا سپارښتنې دي. زما له نظره دا ناروغي خطرناکه ده. که کوم څوک په ځان پوه سي چې زه ناروغ یم، هغه دې مسجد ته نه ځي. که د ده په وجه نور کسان په ناروغي اخته سي، دا یو مسؤلیت دی. دوهم، په داسې موضوعاتو کې زموږ د مذهب حکم دا دی چې د مسلمان حاذق طبیب یعنې مسلمان ماهر ډاکټر پر خبره باندې اعتماد وکړل سي. هغوی که کم کار خطر وباله باید ځان ځینې وساتل سي. دریم، تش په ګمان باندې شرعي حکم تغییر نه کوي، هغه وخت تغییر کوي چې یقین یا غالب ګمان د خطر راسي. دا هم نه ده پکار چې یو څوک مازې په یو احتمال باندې عبادات پرېږدي، دا هم نه ده پکار. څلور، مسجد ته تګ، مدرسې ته تګ، د عامه دیني ځایونو څخه راګرځېدل د مسلمانانو ډاکټرانو رای ته مفوض دي. که ډاکټرانو درته وویل چې دغسې ځایونه تا ته خطر متوجه کوي، ته په ناروغۍ اخته کېږې، ناروغي به ته راوړې خپل فامیل ته، ځان ځینې ساتل پکار دي. پنځه، که متدین ډاکټر تاسو ته وویل چې د مدرسې رخصتول یا مسجد ته نه تګ تاسو د خطر څخه ژغوري، د دې ناروغۍ لپاره دا تدبیر دی چې ولاړ نه سي، منل یې پر تاسې لازم دي. شپږ، که متدین ډاکټر حکم کوي چې ماشومانو په مدرسو او مکتبو او داسې نورو مراکزو کې یقیني متضرر کیږي، تاسې ماشومان مدرسو ته مه استوئ، مکتبو ته مه استوئ، په کور کې راوګرځوئ. اووه، تدابیر او اسباب په کار واچوئ، بیا پر الله جل جلاله باندې توکل وکړئ. کله چې موجوده ظاهري او معنوي تدابیر په کار واچوئ، بیا نو هیڅ ویره مه کوئ، هغه څه به پیښیږي چې په تقدیر کې لیکلي وي. اته، وروستۍ خبره مې دا ده چې داسې کسان چې تاسې د اسبابو څخه راګرځئ او تاسو ته دا لویه بلا چې احتمال د خطراتو پکښې ده، د داسې خلکو پر خبرو اعتماد مه کوئ، بلکې مذهب معیار وټاکئ. په مذهب کې چې کوم شی درته جایز بلل سوی و هغه کوئ، چې ناجایز بلل سوی و هغه مه کوئ. او که خدای مه کړه، خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي، زموږ دې غریب او ویجاړ
ملک ته دا ناروغي راغلل او انشاءالله امید لرو چې الله به یې نه راولي او بیا یې خدای مکړه د نورو هیوادونو په څیر خلک ډیر ووژل هغه خلک به الهي مسؤلیت نه لري چې خلکو ته وایي چې هېڅ پروا مه کوئ خپل عادي ژوند کوئ چې خلک د اسبابو له استعماله منع کوي او یا احتیاط د عقیدې خرابوالی بولي دا به الله ته مسؤول نه وي دغسې خلک به بیا الله جل جلاله او دې ملت ته جواب ویلی سي الله جل شانه دې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کي او الله عز وجل دې مو د دې لوی بلا څخه وساتي او کوشش وکړي د ظاهري اسبابو ترڅنګ هغه معنوي اسباب چې د الله سره رابطه جوړېدل دي او یا هغه اذکار چې پیغمبر علیه السلام د اوباو په اړه باندې هدایت فرمایلی دي په مخکې ویناو کې ما ویلي دي نورو علماو درته ویلي دي هغه اذکار عملي کړي الله ته توبه وباسي الله جل شانه پر هر څه قادر دی دا عذاب چې راوستلی دی هغه رب پر دې قادر دی چې د عذاب هم دې ته ایسته کړي ومن الله توفیق